د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. زما ګرانو اوسیدونکو سلامونه او پیرزوینې مې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې واورېدل چې شبنم امیندواره ده او کورنۍ ساتنې او پالنې ته یې ډېر پام کوي. مور د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري. مور تل د خپلو بچو د خوښۍ او خوشحالۍ لپاره د غوره روزنې او ساتنې لپاره قرباني ورکوي او د هر درد او غم مخې ته ځان ډال جوړوي. د مور پیرزوینه او قرباني له هیڅ مادي څیز سره نشي پرتله کېدی. مور بے بدیله موجود دی. د مور لاس چې می پر سر وي همت لوړ می لکه غر وي. ستا په غېږه کې جنت دی ځکه ستا غېږه کې می سر وي. څه دې وکړه؟ زما د سپینو زرو د کړیو غم دې وخوړو که نه؟ څه؟ د سپینو زرو غم کړی؟ مغزه دې خراب شوي. ما ویل چې ته ټوکې کوې. ته خو په رښتیا شلی او کړی غواړې. هغه هم د سپینو زرو. دا ووایه چې په ژوند کې د سپین زر لیدلی دي او که نه؟ ماته مصیبته دومره سپین زر مې لیدلې چې شپږ دانې تاغو د پوده خلک په تله کې وتلې بیا هم سپک راځي. هغه خو زما د نیکه د پلار د شتمني یوه کوچنۍ برخه وه. خبروم چې دروغ وای، خو په داسې نه. پام چې ډول د شمال وینسي. که دومره شته د لیکونو تا ته پاتې وای نو اوس به ټولو خلکو تا ته خان صاحب اغم عاشق الله خان. اوس به دې له نایتوبه څه غوښتل؟ چپ شه چپ. نایتوب نایتوب مې پلارنی کسب دی. زه خو د خپل لاس تڼاکو نه ډوډۍ خورم لکه ستا غوندې خو نه یې چې د خلکو مال وخورم او چرګان غلا کوم. ښه خبره دلته راغله چې اوس ته پیغور راکې. بیا راشه او ته یې رانه واخله. وګورم چې ستا غوندې په څو ځوانانو کې زور دی چې زما نه سپین زرو کړی واخلي. اوس چې زور راته ښیي زم ډول غاړې ته اچوم او ټول کلی در باندې خبروم چې څه دې کړي. او کمعقلو زموږ د عزت او ابرو لیازو کوي. دا خلک به څه وایي چې د ژرندې خوا کې څه شور ماشور دی. نه والله تر څو چې بیرته د سپینو زرو د کړیو خاوند نشم نه غلی کېږم. نو اوس وګوره. وایم کور دې له غلی ډک شه. څه کوې عاشقونه؟ والکه عاشقه لیوانتوب مه کوه. په قراره د همت سره ستونزه حل کړه. خوشحال کاکا پرېږدی هر بد چې کوي ودې کړي. لاس خلاص. دا دی و خلکو تاسو خو واورېده که نه چې خپله اجازه راکړه چې رسوای کړم. زه د هم عالم و ادم کې شوله او شرمنده کوم تر څو د خلکو مال بیا ونه خورې. د خوشحال خیلو کلي شریفو خلکو لپاره یو نوی شرموونکی خبر. با خبر اوسئ چې یو لیوه د پسه په جامه کې له تاسې نه غلا کوي. ولکه چنارګله دا خو په رښتیا خلک خبرې که نه باید هم یې وخورو. وایم کور دې له غلی ډک شه خو په تنګ دې که که نه چې ټول خلک خبر نه کړي نو څه وکړي؟ عاشق الله ولې شور پسې ګرځي؟ بس که راشه دلته کښېنه چې په حوصلې سره دا خبره حل کړو. نه خوشحال کاکا خبره له حل نه تیره ده. ما قسم کړی چې د آب و خاصو رسوای کړم. عزت او ابرو ته نه پرېږدم. پرېږده چې مجبوره شي او کلی خوشي کړي. ښه صبر وکړه چې زه دې په خپله غم وخورم. اخی چېرته روان شوې؟ په تا څه شوي دي؟ غواړې څه وکړې؟ ونه شوه خوشحال کاکا باید یو ښه سبق درته ورکړم. د کم چې نږدې رانه شي چې په خدای دغه د ډول لرګی درته نیسم
او دومره دې وغرابوم لکه د پیشلمي ډول او هله پام دې لرګکیک ها اوس به زه ستا او ستا د ډول چاره مو کوم څه کوئ د خدای نه ووایئ ډول غم خورم مه کوه نه کړی شي د چا د رسوایي خبر بیا خپور کړي وای څه کوې صبر اوس به ستا ته دا ډول دروکړم مرسته وکړئ اله چې ډول ته ټول چوراته پلارنی ډول راته وچوه والله ته مصیبته ډول دې ورته وچاوه وښیم ته دا دې ډول او دا سنگي لالا واده دې راسره کړې وه چې د کیسو کتاب هم راته اخلې هو نو د کیسو کتاب هم اخلم او قلم و کتابچې هم اخلم او رنګه قلم هم شاباسې زما هوښیارې خورې د لالا جان نه مې صدقه شم ته څومره ښې معلومه ده چې ښه یم ځکه چې یوه خور لرم نو هغه هم نامه خدای دې وي تکړه او هوښیاره ملالۍ هغه شمس نه دی چیرې هغه هلته وګوره له هغې هټۍ سره او په خدای هغه دی څه شی خوري ډېر خوندور بولاني دي بله ورځ بیا درته راځم شمسه و شمسه فکر کومه چا زما نوم واخیست دا به څوک وي زما غږ نه اورې کوم شوی هر څه غږ درته کوم ځواب نه راکوې وی تی ملالی سلام سنگین لالا تاسې دلته څه کوئ زه سنگین لالا مې کتابچه او قلمونو پسې راغلی یو اوس ته ووایه چې څه شی خورې وږی شوی یم بولاني مې واخیستل ته څنګه له کلي نه ښار ته راغلی شمسه حاجي صاحب در باندې خبر دی نه پټ راغلی یم ښه کار دې نه دی کړی وړوکی هلکې دومره لرې ځای ته باید یوازې رانه شي سمه ده بیا یوازې نه راځم ته پوهېږې چې دا بازاري خواړه څومره درته تاوان لري درته مې وویل چې ناپاک خواړه مه خوره خو ته په همدې خوړو مین یې او ملالۍ ته مې ولې د هر څه نه منع کوې دا مه خوره هغه مه خوره نو څه وخورم هغه څه وخوره چې روغتیا ته دې تاوان ونه لري او پاک پاخه شوې وي ډېر وږې وې راشه ما سره ډوډۍ وخوره ما ته یې په کور کې ساتي ما ته هم کور کې ډوډۍ ساتي نو بیا ولې دروغ وایې چې په کور کې خواړه نه وو ترور مې در باندې خبره کم چې ته یوازې د ولسوالۍ بازار ته راغلی کورنۍ ته دې بېځایه ستونزې مه جوړوه بې له هغې حاجي صاحب ناروغ دی حوصله نه لري که رښتا پوښتنه وکړې د پلارجان دپاره مې د کور ډوډۍ کې غوړ کم اچوي او هر څه چې غوړي کم وي ما ته خوند نه راکوي غټې غټې خبرې مه کوه ته هم لکه چې د حاجي صاحب نه زده کړي هغه خو په غوړو خوړو مین دی اوس یې نه خوري د غوړي نه کلک پرهیز دی زما پلارجان او مورجانه شکر روغ رمټ دي بیا په دې کې غوړ کم اچوي لالا مې ورته وایي چې د چا عمر د 40 کلونو نه پورته شي بیا دې نو غوړي بوره او مالګه خوړل کم کړي ولې ملالۍ هر چا ته ضرور ده چې احتیاط وکړي ځکه چې وروسته له 40 کلونو هغه قوت نه پاتې کېږي وای 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 الله مړ شولم لاس او ملا او پښې مې ټول درد کوي الله وای 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 عاشق الله جانه ډېر درد کوي پوښتنه مه کوه رښتیا یې ویلې چې ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي تا خو وهل نه دي خوړلي چې زما په درد پوه شي همدا زه پوهېږم او درد مې ولا دې سړي خو لوی بېغیرتي او ناځواني کړې ده شکر چې زه نه وم ګنې لاسونه به مې ورته مات کړي وای کور دې له غلی ډک شه تر اوسه دې په ژوند کې څوک وکښلي دي وهلې مې دي څنګه مې نه دي وهلي رښتیا وایي د کور ماشومانې هر کله وهلي خبر لرم نه والا هر چا چې درته ویلي دروغ ویلي عاشق الله وډار شه چې خپله شاغه له ماشومانو وکښل نه یې خوړلي ښه نو مجبور یم چې ستاسو لپاره همت ته یو وار په زړه پورې وهل ورکم خیر دی وي غمې مه کوه زه یې په خپله غم خورم تر څو چې ټول قصور ترې ونه باسم چیرې داسې پرېږدم ته پوهېږې چې زما هغه پلارنی ډول د څه شي د پوستکي نه و نه وله د خره له پوستکي نه غلی شوه بېخله ته په څه پوهېږې خو زه خبر یم پلار خدای بخلي مې راته قصه کړې وه چې زموږ نیکه یو لیوه ښکار کړی و او دا ډول یې د هغه د لیوه د پوستکي نه جوړ کړی و ښه دا نو د لیوه پوستکی و بس کېنه ته اصل بدل څه پېژنې پوهېږې
که د عاشق ډول د لیولې پوستکي نه وای د ډول غږ یې لرې او نږدې کلي خبرول. خیر دی نو اوس عاشق خوراکي یوه خبره وکړه. او تاسو خو ملنډې وهئ، خو ما که د زمري پوستکی پرې وانغستی او په خپل ډول مې ونه نښلو بیا زما نوم بدل کړئ. په دې مسله کې خو موږ هم در سره یو، بس غږ کوه. رښتیا وایي زه د حق په لور یم او بیا هیر مو نشي چې موږ درې واړه بېوزله هلکان یو. موږ چې د یو بل غم ونه خورو نو بل څوک به زموږ غم وخوري. زه هم دا وایم که نه، هغه د رښتیا تاسو خو ولیده که نه چې ټول کلي ته مو ویلې چې زما غم وخوري، خو تر اوسه مې هېڅ څوک هم په کیسه کې نه شو. او همدا دی چې دا مصیبت را باندې راغی چې پلاران یې ډول راته مات کړه. سوچ مه کوه، بېغمه اوسه. دا ځل به یې پخپله د ډول په ځای لاس او پښې ماتې کړو. ګټه نه لري، یوازې تاوان دې راکړي او بس، هغه هم لاس برابره. سنګینه څه وایې اورم؟ ویل مې چې یوه تلویزیوني معاینه به مو کړې وای. ولې د څه لپاره شبنم؟ که رښتیا پوښتنه وکړي سودا مې ده چې زموږ ماشوم هلک دی که جینۍ. ضرور نه دی، هر څه چې خدای را کړي وي شکر وباسه چې د اولاد خواندان کیږو. داسې ښځې او میړه دي چې اولاد پسې سترګې ړندېږي، د بل چا اولاد یې اخیستی تر څو چې د اولاد درلودلو ارمان یې پوره شي. تم بلا کوې، خبره کومې خواته وړې؟ مطلب مې دا دی چې لږه وارخطایي لرم. وارخطا مو اوسه شبنم، زه یې دواړو ته خوشحاله کېږم، که هلک وي او که جنۍ، دواړه د خدای امانت دي. خبره دې سمه ده، خو ما ویل چې شیان په خپل رقم تیار کو. مور خو مې وایي چې د شبنم کړو وړو نه ښکاري چې ستاسو ماشوم هلک دی. اوس خو زه نه پوهېږم چې دا وړاندوینې به سمې وي او که نه. وایي چې د ښځو ترمنځ خبرې دي. کله چې زه پیدا کېدم مور مې د خدای ژوندی لري په سټې ورته مالګه اچولې وه، بیا مور مې په خپلو ویښتانو لاس کاږلی و. دا نو څه معنا شبنم؟ یعنې کله چې مالګه شیندي که ښځه په خپلو شونډو باندې لاس وهي هلک کیږي، او که د سر په ویښتو لاس وهي جینۍ ورکره کیږي. عجیبه وروسته پاتې خلک لرو، دا خبرې ټولې دروغ دي. ښه نور څه؟ او امیدواره ښځه په جینۍ تروه خواړه خوښوي او په هلک خواږه. په خدای ناقه تلویزیوني معاینه کوي، همدا کارونه په زړه پورې نه دي. ښه نو یوه تسلي ده او بس. زما په ان غوره همدا ده چې بې خبره پیدا شي او تا ته ووایي چې جنۍ ده او که هلک. پوهېږي چې داسې تلوسه ډېره ښه وي. ما ته ملک او جنۍ دواړه یو شی دي. دا دی ملالۍ جانې ته وګوره، نام خدای د عقل او هوښیاري د هغې د 100 همزولو څخه ډېر دی. هو زم ډاډه یم چې ډېره روښانه راتلونکې به ولري. پوهېږې چې یو ځل یو شی وویني بیا یې په سر کې ناست وي، یاد کړی یې وي. رښتیا وایې شبنم، خو زه یې د ښوونځي لپاره خفه یم، باید غم یې وخورم. هرومرو یوازې ته نه، ټول نجونې چې زموږ د کلي شاوخوا کې دي وایي چې مکتب مو لرې دی. رښتیا وایې، د کلي مشران او مخور باید په دې اړه ښه فکر وکړي. ضرور، د خفګان ځای دی. زموږ د کلي مشران باید د خپلو بچیانو د راتلونکي په هکله سوچ وکړي. خوبونه خو مو ډېر دي شبنم، خو که عملي شي. ښه نو موږ باید مخکې له هرې خبرې هرومرو له ترور او تره سره مشوره وکړو او خپل راتلونکي کوچني ته یو ښه نوم پیدا کړو. وایي هغه حق چې اولاد د مور او پلار په غاړه لري د ښه نوم ایښودل دي. په رښتیا هم چې نوم د انسان په شخصیت اغیزه لري. ښه نو شبنم، هر څه چې کیږي په خیر دی وي. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د عاشق الله ډول وچاودېده او ډېر ورته خفه شو، له خپلو ملګرو ګیلهمن شو او خفګان یې حق هم دی. خیر، انسان په خپل خیر او شر نه پوهیږي، ممکن په دې کې خیر وي. د یو څه د ترلاسه کولو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړو. د خوښۍ او خندا لپاره باید خفګان وزغمو، ځکه هرې تیارې پسې رڼا راځي. د دوستۍ او ملګرتیا لپاره باید له ځینو خبرو تیر شو. وای گذشت خصلت مردان است، تربیامو
په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.